د اکتوبر پر 13مه په دوحه کې د قطر او ترکی په منځګړیتوب د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب په مشرۍ د پلاو په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند اعلان وشو. خواجه آصف د اکتوبر پر 19مه پر ایکس باندې لیکلي چې دواړه ګاونډي هیوادونه به د یو بل د خاورې درناوی کوي. هغه زیاته کړې چې په پاکستان کې به د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ لړۍ سملاسي بند شي. دا هغه داوا ده چې د طالبان حکومت په وار رد کړې ده. بلخوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر ایکس باندې لیکلي چې د بشپړ او معنادار اوربند د توافق ترڅنګ پریکړه شوې چې دواړه هیوادونه به د یو بل پر وړاندې د دښمنۍ هیڅ عمل نه کوي او نه به هم د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کوي چې د پاکستاني حکومت خلاف دي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري به د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. په پاکستان کې ځینو خلکو د دې اوربند هرکلی کړی دی. پرون موږ ولیدل چې په قطر کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په ملاقات کې د ډزبندۍ اعلان وشو. دا ښه خبره ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې تړون ښه اقدام دی. موږ مسلمان ګاونډي هیوادونه یو او باید په ښه فضا کې سره واوسېږو. ملجل کې رهنا چاهیے. د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې په وار نښتې شوي او د دې ترڅنګ پاکستان په افغانستان کې دننه هم 3 ځله هوایي بمباري کړې ده. په دې بریدونو کې یو شمېر ولسي وګړي هم وژل شوي دي.